سلامونه وخت مو په خیر زموږ د نن خبري ساعت ته ښه راغلاست له افغان ټي وي چینل څخه. هغه دوه کسان نن الوتکه کې سعودي ته لیږدول کېږي چې پر بایسکل حج ته روان شوي و. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ او یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. هغه دوه افغان چې حج ته پر بایسکل روان و خو د ایران او عراق پر پولې څه ستونزه سره مخ شول. نن د کورنیو چارو سرپرست وزیر په لګښت سعودي ته روانېږي. د راپورونو له مخې نور احمد په نوم یو کس د روان کال غوړې په 5مه په بایسکل له غزني ولایت څخه سعودي ته د حج فرضیه ادا کولو په مخه روان شو او په کندهار کې د عزیز احمد په نوم بل کس هغه هم غوښتل چې په بایسکل حج ته ولاړ شي، ورسره ملګری شو، خو د ایران او عراق پر پولې بند پاتې شول او د همکاري غوښتنه یې وکړه. نور احمد چې په یوه ویډیویي کلپ کې چې 6 ورځې مخکې خپور شوه وایي چې د ایران په اهواز ښار کې او بل ملګری تهران ته تللی. د کابل د امنیه قماندان ویان خالد زدران تیره ورځ په ژواک خبري اورژانس ته وویل چې دغه کسان په ایران کې بند وو. د کورنیو چارو وزارت راغوښتي او اوس کابل کې دي. ده وویل ټاکل شوی ده چې دغه دوه کسان نن د غبرګولي 13مه د کورنیو چارو سرپرست وزیر خلیفه سراج الدین حقانی په ځانګړی لګښت د حج فرضیه ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته سفر وکړي. د ارشاد حج او اوقاف وزارت ویان فضل محمد حسیني په ژواک وویل دا کسان د کورنیو چارو وزارت راغوښتي لګښت یې ورکوي، موږ ورته ځانګړی سهم برابر کړی، حق لري چې سږ وکولی شي حج ته ولاړ شي. د ده په وینا د ارشاد حج او اوقاف وزارت سپارښتنه دغو کسانو ته دا وه څو له هغو لارو حج ته ولاړ شي چې له ستونزې خالي وي او دغه وزارت هم خدمت ورته برابر کړي چې په لاس کې لري. راپورونو پر اساس سږ کال له افغانستان څخه 14582 افغان د حج فرضیه ادا کولو لپاره په مخه سعودي ته سفر کوي. د روانې غبرګولي میاشت په 22مه پیل شوی ده. که چیرې زموږ یوټیوب چینل مو نوي لایک او سبسکرایب کړئ نو حتما یې لایک او سبسکرایب کړئ.